د حضور پاک تروریانې د بالکل د دیوال سره نږدې دي حضرت صفیه حضرت عاتکه رضی الله تعالی عنهما دا بیبیان هم پکې دفن دي دا مبارکه مقبره ده د حضور پاک به بقي ته ته اوس هم زه وایم خلک ناراض دی زه یم بقي ته ځئ شری ته ورچې ورننوځئ سلام واچوئ السلام علیکم اهل الدیار انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم للاحقون یغفر الله لنا ولکم که دا د یاد نی پښتو کې ویلی شي السلام علیکم خو عربی کې ویلی شي السلام علیکم ای د قبرونو خاوندان دا دلته هم ویلی شي خپلو مړو هلته تاسو موږ نه مخکې تللی او موږ درپسې یو او انشاءالله زموږ به تاسو سره ملاقات کېږي خدای دې تاسو هم وبخي الله دې موږ هم وبخي په پښتو کې هم ویلی شي غوښتنه به د خدای نه کوې د قبر نه به نه کوې د هر چا چې صرف الله نه به غوښتنه کوي او لکې به راولي تذکر الاخره حدیث کې راځي لکې به راولي چې دا دومره مبارکې هستی او لوی شخصیات په دې مخ د ځمکه موجود دي چې زموږ دین د دې د برکته دی دوی د حضور پاک نه واغېشته او موږ ته یې راورسو زموږ ښکلې عقیده د دوی د برکته ده دوی د حضور پاک نه زده کړه او عمل یې پرې وکړو موږ ته یې راورسو نو خدایه دام لاړل موږ به هم ځو دا نن خیرت کې پراته دي د بقي مقبره بیا به دې څه کوې بل پکې څه دی مسنون احد ته تلل سنت دي احد کې څوک خختي خبرې او یا تقریبا صحابه کرام په احد کې دفن دي 70 او کم صحابه واه واه چې هغوی قرآن شریف کې د هغوی متعلق الله فیصله کړې ده منهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر دې خلکو ویلي دې صحابه وی خدایا که جنگ پیښ شو مونږ به ګورو او ته به ووینې الله چې مونږ به ستا د دین دپاره څومره قربانۍ ورکوو هغه یې پوره کړه او بیا حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه دا یو ځای دفن دي بلکل دیوال ته ګیر چاپېره تاو د یو ځای مصعب ابن عمر د حضور پاک هم شکل د رسول الله مبارک شکل یې دا و چې دی کله شهید شو نو شیطان پکې چغه وواله وی حضور پاک شهید شو نو صحابه خپې وخویده د غم نه پریشانۍ نه خدایه دا چا وی چې حضور پاک نی د جنم څه پیدا ده تورې وغورځول او دا مصعب ابن عمر وروڼو ګورئ د ده زندګي درته ویم د ایمان نه مخکې او د اسلام نه مخکې ډېر مالدارو یو جوړه به یې ساره چوله یو ماښام روزانه به یې جوړه بدلول خشته جامې داسې قیمتي جامې خلک به د جامو ته پسخېدل او خودونه قیمتي جوړه او په دویمه ورځ به یې جوړه بدلوله بله چاله نه به یې چوله او سار به چوله او مازدیګر به بدلوله لکه اوس چې خلک بدلی مالدار خلک چې کله ایمان راوړو مسلمان شو یو ځل جومات کې روانو حضور پاک مبارک ورته وکتل ویې ژړل جامو ته یې ټوټې لګېدلې غټې غټې ټوکړې او ټوکړې هم د څه ټوکړې د جامې خپله د کپړې ټوکړه نه د سرمنې ټوکړې ورته لګېدلې سرمنې ټوکړه کم ځای خو درنۍ دا لګېدلی او پلو ورپسې په ځمکه راښکې شو چې حضور پاک ورته وکتل نو ویې ژړل چا ورته وی صاحب ولې وی د مصعب هغه حال مې مراعات شو چې د ایمان نه مخکې اوس حال ته مې وکتل چې ایمان راغی دنیا او جامو ته نظر ختم الله ته نظر وګورئ د ایمان نه مخکې به یو جوړه سار او یو ماښام بدلوله او د ایمان نه پس وګورئ نو جامې ورپسې په خاورو راښکې شي او کمیس څادرونو ته ټوکړې لګولې دی حال دا مصعب ابن عمر رضی الله عنه پکې شهید شو
حضرت حمزه سید الشهداء احد کې چې دی کله شهید شو نو د دنه پوزه پرې کړې وه غوږونه یې پرې کړې شونډې یې پرې کړې وې او سینې والا شلولې وه او د هغې نه اینه او زړه رستی و او هنداغه وخت کې یو کافر او بیا وروسته خدای مسلمانه کړه هغې پې چکونه لګولې ځکه د هغې پلار په بدل کې د وجه او دا غوږونو پوزې او شونډې دی راواغېشتې او امیل یې ته جوړ کړه او هندې په غاړه کې واچولې او ګڼه یې دا وه ټک ټک پروت و د احد په میدان کې سید الشهدا د شهدا سردار حضرت حمزه رضی الله عنه چې حضور پاک وفرمایل ویله مې غواړي چې دا حمزه خخ نه کړم دقسې پرې ډېر خفه ډېر خفه ما خو د کافرو مړو سره دا چل نه دی کړی ما خو د چا نه لاسونه او غوږونه او سترګې نه دي پرې کړې زما تره سره دومره ظلم سترګې وروځې او شونډې او پوز او غوږونه پرې کول او سینه شلول او زړه اینه رایستل او په هغې چکونه لګول زړه مې غواړي چې دې خخ نه کړم نور خلق به د قیامت پر اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون د قبرونو نه به راپاسې او خدای نه به روانې او چې زما دا تره حیوانات او مارغان اخري او د قیامت پر ورځ دی د مارغانو د حیواناتو د سینو نه روځي او د ججورو نه او الله لره روان شي خو یاره که دا چل مې وکړم بیا به خلک خپل مړي نه خښئ چې حضور پاک حمزه خخ نه که مونږ یې هم نه خښو دې وجې نه یې خښو ډېر پرې خفه دا د خور وه او د حضور پاک ترور حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د حضرت زبیر مور وه خبر شو چې د ما ورور شهید دی نو را روانه وه او کفن یې وله راغشتی 2 ساعته ښځې خو پړلې کمزوري نو حضور پاک یې زوی ته وویل زبیر رضی الله عنه ته وی ورشه مور دې منع کړه چې دې حال کې دا خپل رور وویني بېهوشه به مړه نه شي بېهوشه پرې ونه ځي ځکه د هغه ټول اندامونه ټک ټوک دي قسم دی دی دین له دا قربانۍ خلکو ورکړي هسې بې سه روان هسې بې سه دا په ډېرو لویو قربانو راغلی په ډېرو لویو قربانو افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون دی له صحابو هغه قربانۍ ورکړي دي چې د هغې مثال به تر قیامته پورې څوک پیدا نه کړي دې دپاره د حضور پاک غاښ مبارک مات شوی دې دپاره د رسول الله مبارک په مخ د اوسپنې کړی ورخښې شوی دی او وینې ته بهېدلې دي او زموږ نه هسې بې سه روان دی مفتو د مستۍ د وجې زموږ نه نن دین روان دی د مستۍ د وجې ایمان را نه ځي قسم په خدای په جومات کې ناست یم په منبر یارېږم زم الله دې زموږ په دې کشر کل رحم وکړي دا رانه باغیان نه شي دا کشر کل یکدم رانه ګډوډ نه شي دا د ایمان نه خلاص نه شي د دې کشر کل په دې بچو د خدای قهر او غضب نازل نه شي